بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب د تاسو د شرر صاحب د ټولو ملګرو ډیره مننه چې وخت مو وایسته او مشترالو دوه شعرونه د شفیق په فرمایش دي چې اے لورایا ملاقاتا ته هم نشولې را پاته، اے لورایا ملاقاتا ته هم نشولې را پاته، دا به خود په ما کې دل چې ژغېدلم بار چاته. ډیره مننه. دا به خود په ما کې دل چې ژغېدلم بار چاته. یو دوه دی بلې غزلې شعرونه دي چې ښکارېږي د دې ښکلیو په مخونو کې میسور دی، ښکارېږي د دې ښکلیو په مخونو کې میسور دی چې کله هم د ځمکې تراکوز له پاسه نور دی، ښکارېږي د دې ښکلیو په مخونو کې میسور دی چې کله هم د ځمکې تراکوز له پاسه نور دی. او دا ټول د هوسونو وږي تږي ترې راغونډ دي، دا ټول د هوسونو وږي تږي ترې راغونډ دي، په دا سبب خو ژوند د دغو ښکلو په ضرور دی. ډېر زبردست امتزاج. دا ټول د هوسونو وږي تږي ترې راغونډ دي، په دا سبب خو ژوند د دغو ښکلو په ضرور دی. اوس په یو نظم وایو امید صاحب چې عنوان یې ده چې ملاقات. له فرش تر عرشه غځېدلی ښایست، آیا چې څومره غلافونو کې پټ له محسوساتو نه بې خود شي سړی، چې په دې څومره پړاو را تیر شي هر څومره خوند چې په لار ویني، چې له دې څومره پړاو را تیر شي هر څومره خوند رنګ چې په لار وویني. خدای شته چې ولې مې وجود رپېږي، لا د له یاد سره عادت نه یمه، په هغه ځای مې شپه او ورځ تېره شي، بس غلبه په ما د خوب تاری شي. دا درته څوک وایي څوک ترې راوړي، دا درته څوک وایي څوک ترې راوړي چې ملاقات بې ملاقاته وشي، چې اراده ستا د زیارت وکړمه بس مطمئن شم او تا ووینم. ډېره مننه، ډېره مهرباني، شکریه. د تاسو ډېره مننه چې موږ ته رالو او د موږ ملګرو نه مو ریکارډینګ وکړه. السلام علیکم.